موقع باندې چې د حج د میاشت شروع کېدو ولدا نو د دې اولنۍ لس ورځو څه فضایل او څه به کوو څه به نه کوو. دا لس ورځې چې کومې را روانې دي یا 2 ورځې بعد او یا 3 ورځې بعد د دومره اوچتې ورځې دي چې الله سبحانه وتعالی په دې باندې قسم خوړلی او ذکر الله په قرآن کې سوی والفجر وليال عشر وليال عشر عرش ولا رب قسم خوړلی او الله چې کله په سبا قسم خوري نو د دلیل دغه په عظمت باندې او جمهور مفسرین هغه دا وایي چې دې کې د لیال عشر نه مراد څه دي؟ د لس ورځې دي د ذوالحجې د اولنۍ الله په دې ورځو قسم خوړلی او امام ابن کثیر وایي چې دغه صحیح تفسیر دی. دا فضیلت دی. دویم فضیلت دا دی چې دې ته الله ویلي دي وایي دا معلومې ورځې دي د شمار ورځې دي ځکه الله په قرآن کې څه وایي واذکروا اسم الله فی ایام معلومات معلومه ورځې دي ښکاره ورځې دي د ایام معلومات کمې وي نو دغه لس ورځې دي. جمهور العلماء په دې کې دغه خبره کوي چې دلته ایام معلومات دغه نه لس ورځې مراد دي. دریم فضیلت دا دی رسول صلی الله علیه وسلم گواہی ورکړې ده چې دا لس ورځې د دنیا په ورځو کې غوره ورځې دي. د حدیث الفاظ افضل ایام الدنیا د دنیا لس غوره ورځې هغه دي. بل څه فضیلت ده ته وایي دنیا کې چې څومره ورځې هغه ټولو کې د لس ورځې چې روانې ده غوره. حدیث کې راځي امام ترمذی رحمه الله راوړی دی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. دا الله بنور ورزو کې دس یو ورځ هم نشتی چې د الله نیک عمل دومره خوښي لکه څومره چې په دې لس ورځو کې خوښي. بله دس یو ورځ هم نشتی په دې لس ورځو کې چې ته کوم مونځو کې او په عام ورځو کې مونځو کې کوم یو د الله ډېر خوښ دی دغه لس ورځو دا خوښ دی. په هغې کې چې ته څه عمل کې هغه د رب العالمین ډېر خوښ دی. یو کس پاسېدو یا رسول الله وللجهاد فی سبیل الله جهاد خو بیا ځان له اوچت عمل دی د صحابو دې تپوس ته ګوره رسول الله سم دې جواب ته وګوره وللجهاد فی سبیل الله اگر کوئی جهاد دیم کړي په نور ورځو کې جهاد کړي په دې ورځو کې کوم عمل کوي دا عمل دغه جهاد نم د الله زیات خوښ الا رجل سواد یو سړی نه رسول الله چې خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء یو سړی د جهاد لاړ په خپل ملړ او مال هم وړو او مال هم په جهاد کې ختم شو دې په کې ختم شو د دې سړي د عمل بیا غوړه دی. صرف د قیو سړي د مستثنا دی صرف د قیو. بل حدیث کې راځي د جابر بن حدیث ته امام بزار او ابن حبان رحمهم الله هغه دوه راوړي دي چې پای کې رسول صلی الله علیه وسلم افضل ایام الدنیا د دنیا غوړ ورځي چې ایام العشر د لس ورځي کوم چې رواني. څلورم فضیلت وره په دې کې دنه په دې لس ورځو کې د عرفات ورځ راځي. د عرفات ورځ یوم المغفره د بخانی یوم العتق من النيران د ور نه د آزادې دو ورځ په دې لس ورځو کې دنه راځي. او زه دا وایم که په دې لس ورځو کې یا د دې لس ورځو بل هیڅ فضیلت نه صرف په کې دا یو ورځ دنه وینو موږ ویل چې دغه فضیلت پوره چې د عظیم ورځ په دې کې دنه راځي. پنځم فضیلت دا دی چې په دې کې یوم النحر راځي او یوم النحر کوم ورځ ته ویل کېږي؟ اختر د ورځ د قربانۍ ده. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کو امام ابو داود او نسائی راوړی او صحیح حدیث ته اعظم الايام عند الله يوم النحر په دې ټول ورځو کې بیا غوره ورځ چې دا د الله په نسبت هغه د اختر د ورځ د کوم ورځ قرباني اني کې د ورځو په دغه لسو کې دن راځي. شپږم فضیلت چې څومره غټ عبادتونه د په دې لسو ورځو کې راجمع کیږي بل په یو ورځ کې نه راجمع کیږي. ځکه امام ابن حجر رحمه الله وی ما ته وې د شفکاری چې الله د لسو ورځې چې غوړه کړې دي د دې دراسه غوړه کړې دي
چې بدی کې ټول د غټ عبادتونه راجمع کیږي موز د بګی کی روزه پکې صدقې پکې کیږي حج پکې کیږي تلاوت نور چې څومره عمل کیږي خو په نور ورځو کې دا راجمع کولای شي اوس وایي چې روزه یو قیمتي موسم دی د عبادتونو لپاره ته ټول عبادتونه په روزه کې راجمع کوي د حج سره وسکی حج خو نه کیږي په دې ورځو کې ټول راجمع کیږي دا بعض فضایل د دې له ورځو ځان سره یاد ساته دا له ورځې را روانې دي د دین مخکې څه کول پکار دي دوه دي درې ورځې دي د دې استقبال دا ګوره میلمه را روان دي او میلمه چې کله د سړي کور ته راځي نو تاسو خیال کړئ په کور کې به د مشرانو د کور صفایو کوي او کور برابر کوي چې میلمه خوشاله د میلمه چې راځي د میلمه استقبال وکړي او استقبال به په څه طریقه باندې کې په دریو څلورو خبرو باندې اولنی خبره دا ده چې توبه وباسه د دې ورځو د شروع کېدون مخکې توبه وباسه نو جون شروع کړ رب العالمین سوی وتوبوا الى الله جميعا او طول توبه وباسه الله ايها المؤمنون مؤمنان لعلكم تفلحون تاسو کامیابی ملوشي نو جون شروع کړ د دې مخکې چې پتا باندې د اخرنی ورځې نور ډوب شي د دې میاشتې چې دغه مې شروع کیږي ته نو جون شروع کړ دویمه خبره چې تقریبا موږ استقبال کوو هغه دا چې پزړه کې دا مضبوط عزم او اراده ساتي چې د الله ورځې به موږ غنیمت ګڼو او په دې کې به ځان ستړی کوو او په دې کې به کوشش کوو ځکه چې دا ورځې به برش شو کې موږ د ګارانټي دی راکې چې به برش څه پته لګي اوس ته هم دورې په دې پته نه لګي خوش قسمت انسان به جلې د غورز ته پری حکم الپرز ته پاتې شوې نو به چې د کمهونه کې چې درناوه کړ بالکل پته نه لګي الله په قران کې سوې والذین جاهدوا فینا کم کسان چې سخت تیرې او کوششونه کوي زمونږ د دین لپاره لنهدینهم سبلنا موږ به د جنت لارې او د هدایت لارې وخایو سلورمه یا درېمه خبره عفوا درېمه خبره به موږ استقبال کوو چې ټول ګناهونه به پرېږدو ګناهونه به کو ځان لري ساته او بل خبره سره به د یاد ساتي که یو سړی د قرباني اراده لري د قرباني نه داغه لپاره به بیا دا خبره خاص ده ام سلمہ رضی الله عنها حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی امام مسلم دا حدیث راوړی اذا رايتم هلال ذي الحجه کله چې تاسو د ذو الحجې د میاشتې سپوږمۍ وینئ واراد احدكم ان يضحي او تاسو کې څوک قرباني کول غواړي د اختر فليمسك عن شعره واظفاره نو دې د ویختونه او د نوکونو نه ځان منکي دغه د لاس نه ورلې نه د مخکې نه خپل ویخته واړه کوي خپل نوکونه واړه کوي د مخکې نه او دا انتظام کوي دیرشم او شکی ده د مخکې نه بکه تشتیم له تاسو ځان تیار کړئ او دا ولي کې شای من ته پوښتنه چې شي څه بده کې څه حکمت ده حکمت ده دغه دوه حکمتونه الله تعجز ښکار کول چې ستاسو ویخته غټ او ستاسو نوکونه غټ او د نئی دکان په خوا کې او ناخون کټ پالماری کې بر پروت هوته نشي راغسته ولي نشي راغسته ها رب العالمین دې زور ور ذات تغویر نشي دویم دا چې د حجیانو سره زمونږه مشابهت راشي حجی غریب التلګیا د په سختو کې ویخته به برشي وی دي او نکونه نشي واړه کوله د ډیرو کارونه منشه دي نو موږ لم په کار ځان د سنه منکو کړه نه دی دی لپاره به دا مسله سره یاد ساتي چې دا ګوره دا غشړي د لپاره دي چې هغه قرباني کوي او د چا د طرف نه چې قرباني کوي باغو باندې دی نشته د چا د طرف نه مطلب دا کم چې وسره په ثواب کې شریک کی خزا بچي یا کارونه یوزي یا پلار مشري سپینګره بډای دی په خرچه کې د سر کور کې یوزي وسی نو باغو باندې دا به مسله نشته غو کو نه وخته وړه کولې شو کم چې قرباني کوي مشري دا مسله چې دا هغه لپاره په دې ورځو کې کم اعمال کول غواړي د اخرنی خبرو کو فضیلت خو موږ ته معلوم شو استقبال به څنګه کو او موږ به دې شو چې زو سرالي او الله دې راولي او ته ورسېد نو بیا وسکه اولنی کار بدو کې
په دې ورځو کې اوچت عمل دی حج او عمره کول. دا اوچت عمل دی، یو اوچت عمل بل نشته. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. حج وګي که طاقت چی او کتلیش او کنيشت له. امام ابن رجب رحمه الله یو ډیر عجیب خبره کړی ده. ډیر زیات شیرونه غویلو خو زبد بګي شیر یو کړي ورته وي من لم يستطع الوقوف بعرفه، د چا چې طاقت نو په عرفات کې د ودرېدو. امام ابن رجب د دې طریقه خې وګو د کولاو وي کله چا طاقت نه په عرفات کې د ودرېدو فليقف عند حدود الله الذي عرفه. نبي الله د حدود سره ودرېږي. په عرفات کې خو نشي ودرېږي، نو کوم ځای کې ودرېږي؟ د الله د حدود سره ودرېږي کوم چې ته پیژندلې دي. نو مطلب دا نه چې ته حج پتا به نشي ته بخلې شوی. دا اعمال د ټول مسلمانانو د فارغ نه. حج په اوچت عمل دویم اوچت عمل په دې ورځو کې روجي نیوه او غوره طریقه ده، غوره طریقه ده ټول نو اوچته درجه چې د نه ورځي دا ولني تاریخ نه والا د عرفات پورې ټول روجي ونیسي. دویمه درجه په دې بس بیا دا چې یو ورځ بوزي یو ورځ روزه کې. دریمه طریقه ده کداغه نشي کول یو ورځ بوزا او یو ورځ روزه. کداغه دویمه درجه کې نشي راتله نو به دې ذکر وکړه چې یو بدري روزه خو به کونی سکنه. کداغه کیم نه نو چې د عرفات د ورځې روزه د نه پاتې نشي. هغه ورځ چې رسول صلی الله علیه مبارک وي، امام مسلم د حدیث اوري صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والتي بعده. څوک چې د عرفات د ورځې روزه ونیسي نو د یو کال تیر شي ګناونه بول الله بخي، او د یو کال راتلونکي ګناونه بول الله بخي. د یو ورځې د روزې د لاسه نو څه خیال چې سړی د نه ورځې روزه ونیسي یا په دې نه کې 15 ورځې ونیسي. دا دویم عمل شو. دریم په دې ورځو کې نفلي مونږ ډیر کوي. فرضي خو به کوي، فرضي خو به عام ورځو کې نه، خو نفلي منزل به زور ډیر ور کوي. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. الله ويقول الله وي الله اکبر. وي زما بنده نفلي منځونه کوي په اخر کې سره به محبت کو. په دې نفلي منځونه به خوښ. نفلي منځونه به زور وکي، خاص کر تهجد له ساخ منزل صلاه الضحى له نور چې کوم نفلي منځ دي. سلورم کړه چې التکبیر والتحمید والتهلیل، سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله، دا ذکر دل زور ورکي. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي وي دا غوره ورځي دي، غوره ورځي نو فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. نو په دې ورځو کې بیا سبحان الله الحمد لله الله اکبر دې له ډیر زور ورکي. رسول صلی الله علیه وسلم وي په دې ورځو کې تکبیر ویل سنت طریقه ده. سبحان الله سنت طریقه ده، خو زموږ په معاشره کې به د سنت ته ښکار نه شي. په ډېرو کومو ځایونو کې به د ښکار شي، او که چېرته د سنت راژوندي کړو خلک به د ګوري چې لیونی چې راغلی. په دې طریقه باندې تکبیر ویل الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا یو صيغه ده بعض علماء چې په دې طریقه. دویمه صيغه ده الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دريم صيغه الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. دا پدې کې مجال واسطه چې کوم صيغه می استعمالوي، خو چې دا تکبیر پرې نه دی. دا اولنی ورځنه اخرنی ایام التشریق پوری، ایام التشریق پیژنې کنه، دا اختر د اخرنی ورځي چې د دغه پوری بداوي چې نور ډوب شي په ورځګان. حدیث کې راځي امام بخاری راوړی و عبد الله بن عمر او ابو هريره رضی الله عنهما وی دوی په مارکیټ ته وته په دې ولس ورځو کې تکبیر د پاره چې خلکو ته تکبیر راځي. مارکیټ ته وته ګوره په مارکیټ کې به تکبیر وې د پاره وګرځیدو. عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا غزوه عبد الله رضی الله عنه وی دوی په مینا کې ناس په دې خیمو کې او تکبیر به شروع کو او خلکو به سلام شروع کو ځکه امیر المؤمنین تکبیر شروع کو وی حتی ترتج تر دې چې د مینا به دې شو خو زیره دی وزن دلاسه اسی تکبیر به دې ورځو کې ویل غواړي. الله لوی پنځم عمل په دې ورځو کې چې غوړه عمل له صدقه
په دې ورځو کې چې څومره سپیسي الله په لار کې لګولې شي هغه ولګوي ځکه چې په باقي ورځو کې هم ته لګي خو په دې ورځو کې الله ډېر خوښي شپږم کار دا وکړي چې هغه ډېر کارونه تفصیل نه زما خو دغه چې قران ډېر وایي په دې ورځو کې استغفار ډېر کوي رښتې وساتي کله چې سره رښتې پرې کړی رښتې به جوړی کوي سلام ډېر خوروي په غریبانو باندې خوراک کوي کسو قران شوی خپل منځ کې قران راغلی دغه په منځ کې صلح راولي کسو په غلط کار ویني هغه تر غلط کار نه منع کوي د ښه کار وته امر کوي خپل سترګو حفاظت کوي د خپل عورت حفاظت کوي د مسلمانانو سره خېګړه او منډه وای د عام عمل چې په دې ورځو کې کول غواړي دا مختصر نصيحت ته